السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه له پد انګلیسي زده کړې څخه ستاسو په وړاندې له یوې نوې موضوع سره حاضر یم. زما د نن ورځې موضوع یوه ډېره په زړه پورې موضوع ده چې عنوان یې دی ناون او پروناون، یعنې که په بله ژبه ووایو نوم او ضمیر. نن ورځې موضوع په دوو برخو ویشل شوې ده چې یوه برخه یې د ناون برخه ده او دوهمه برخه یې د پروناون یا د ضمیر برخه ده. په لومړۍ برخه کې زه غواړم چې ناون یا نوم په ښه ډول تاسو ته توضیح کړم. د ناون تعریف په انګلیسي ژبه داسې کوو: The word which we use for person, thing or place, it's called noun. وایي هغه لفظ یا هغه لغت چې د یو شخص، د یو شي او د یو ځای لپاره یې استعمالوو هغه ته ناون یا نوم وایو. لکه علي، خان، کراچي، امریکا، ډور، وینډو او داسې نور. په دغه شپږو مثالو کې چې هر یو یې دوه له شخص، دوه یې له شیانو او د ځای لپاره استعمالیږي. په دغه مثالو کې علي او خان د شخص لپاره، کراچي او امریکا د یو ځای لپاره، ډور او وینډو یعنی دروازه او کړکۍ د یو شي لپاره استعمالیږي. او همدارنګه دغه ناون یا نوم په دوو برخو ویشل شوی دی چې یوه ته جنرال ناون او بل ته سپیسیفیک ناون وایي. جنرال ناون یعنی یو عام نوم، سپیسیفیک ناون یعنی یو خاص نوم. د جنرال ناون تعریف داسې کوو: The word which we use for general person, thing or place, it's called general noun. وایي هغه نوم چې د یو خاص شخص، د یو خاص شي او د یو خاص ځای لپاره یې استعمالوو هغه ته عام نوم وایي. او په دوهمه برخه کې سپیسیفیک ناون یا خاص ناون. The word which we use for specific person, thing or place, it's called specific noun. وایي هغه نوم چې د یو خاص شخص، د یو خاص شي او د یو خاص ځای لپاره استعمالوو هغه د سپیسیفیک ناون یا خاص ناون وایي. مثلا په جنرال ناون کې بوای، ګل، پین، کار او داسې نور. او په سپیسیفیک ناون کې که موږ وغواړو همدغه ناون یا دغه نومونه په سپیسیفیک باندې واړو نو د بوای پر ځای باندې د یو خاص شخص نوم اخلو لکه علي. په جنرال ناون کې موږ بوای استعمال کوي او په سپیسیفیک ناون کې موږ بوای و علي ته اړوو یا یو بل نوم ته اړوو چې دغه بیا په سپیسیفیک ناون باندې بدلیږي. په ګل کې ګل د یو ښځې په نوم باندې اړوو یعنی عایشه. عایشه یو خاص نوم دی نو ځکه ورته سپیسیفیک ناون وایي. او په پین کې په جنرال ناون کې ورته پین او په سپیسیفیک ناون کې یعنی ډولر پین. که ډولر سره استعمال کو دا به یو خاص غوندې قلم وي. په همدغه مثالو کې د جنرال ناون او د سپیسیفیک ناون ترمنځ ډېر ښه توپیر لیدل کیږي. او دوهمه برخه د پروناون برخه ده. د پروناون تعریف داسې کوو: The word which we use by the place of noun, it is called pronoun. وایي هغه لفظ چې د نوم پر ځای یې استعمالوو هغه ته پروناون وایي. همیشه چې موږ یو په انګلیسي ژبه یعنی که یو ایسې یا یو لیټر لیکو یعنی یو خط لیکو یا داسې یو سټوري یعنی کیسه لیکو نو په هغه کیسه کې که چیرې موږ د یو شي، د یو ځای او یا د یو شخص نوم استعمالوو بار نو دا به د لیټر یا د ایسې بدخونده کی. نو د هغه پر ځای باندې چې موږ د نوم یا د ځای نوم او یا هم د یو شخص نوم استعمال کو د هغه لپاره په انګلیسي ژبه کې پروناون استعمالوو. پروناون هغه لغات دي چې د نوم پر ځای استعمالیږي. او په انګلیسي ژبه کې 7 دانې پروناون موجود دي چې هغه عبارت دي له he, she, it, they, we, you, I. همدارنګه لکه Ali is my friend. وای علي زما ملګری دی. په دغه جمله کې علي نوم دی. او که بله جمله استعمال کړو علي will go to America. علي به وای امریکا ته ولاړ سي. دا دوهمه جمله کې دوه ناون استعمال شوي دي چې یو علي او دوهم امریکا دی. نو که وغواړو چې دا جملې نورې هم په زړه پورې او
شوی سي نو د هغه پر ځای باندې چې ناون استعمال کو پروناون استعمالوو. لکه د علي پر ځای باندې هی استعمالوو. He is my friend. He will go to America. وای علي زما انډیوال دی او هغه به امریکا ته ولاړ سي. نو په دغه جملو کې مو د علي پر ځای باندې د هی پروناون استعمال کوي. او همدارنګه هر پروناون د یو خاص حالت لپاره استعمالیږي. یعنی هی د نارینه لپاره، شي د ښځینه لپاره، ایټ د یو شي لپاره، دی د یوې ټولګې لپاره، وی هم د یوې ټولګې لپاره، یو د مقابل شخص لپاره استعمالوو او آی د خپل ځان لپاره استعمالوو. په انګلیسي ژبه کې ډیر پروناونز موجود دي، یعنی ضمیرونه موجود دي. هغه لکه پرسنل پروناونز، ډیمونستریټیو پروناونز، انټروګیټیو پروناونز، ریلیټیو پروناونز، انډیفینټ پروناونز، ریفلیکسیو پروناونز او ریسیپروکل پروناونز چې هر یو په جلا او ځانګړي ځای کې استعمالیږي. چې دا به زه په بله ویډیو کې په ښه ډول تاسو ته توضیح کوم.